هريره رضی الله عنه په نوم کې اختلاف دی چې د خپل نوم څه دی، ډېر اختلاف دی پکې، خو مشهور قول دا دی په تقریب التهذیب کې شتي دغه شان اصحابه کې چې د ده نوم دی عبدالرحمن ابن صخر الدوسي رضی الله عنه. عبدالرحمن ابن صخر داسې هم ویلی کېږي عبدالله ابن عمر او نور پکې هم اقوال شتي، خو مشهور چې دی هغه عبدالرحمن ابن صخر دی، عبدالرحمن ابن صخر الدوسي رضی الله عنه. او دا زه یقین سره دا خبره کوم، یعنې ګمان نه دی زما چې ډېرو مسلمانانو ته د ابوهریره خپل نوم دا به نه معلوم، دا زه یقیني خبره کوم، دا نه چې زما ګمان دی داسې. ته ډېرو مسلمانانو نه تپوس کوي دا ابوهریره ټول یې پېژني، اکثر یې پېژني، ځکه چې هلته د نوم بار بار ویلی کېږي او په بیانونو کې، په خطبو کې، په درسونو کې، په کتابونو کې هلته د پیغمبر نه ډېر روایت را نقل کړي. خو تپوس ته وکوئ د دې ابوهریره خپل نوم څه دی، نو ډېر هغه چې د ځان دعوې به هم د پوهې کوي چې زه پوه یم، هغه ته به هم نه پته چې د ده نوم عبدالرحمن دی. لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل نوم دا اکثرو مسلمانانو ته زه هم نه دی معلوم چې دغه پېژني ابوبکر الصدیق. اوس که ته چاته دا داسې وایي چې عبدالله ابن عثمان رضی الله عنهما دا د پیغمبرانو نه بعد غوره انسان دی، تاسو را په جګړه شي عبدالله ابن عثمان څوک دی؟ و د دې نه دی خبر چې عبدالله ابن عثمان دا څوک دی؟ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. د ابوبکر خپل نوم عبدالله دی، پلار یې مشهور دی په ابو قحافه باندې او د هغه نوم دی عثمان. نو دغه شان ابوهریره رضی الله عنه دا مسله ده او دا دلالت کوي په دې باندې چې موږ د خپلو مشرانو د تاریخ نه او د دیندارۍ نه او د علم نه لرې یو، په دې دلالت کوي چې د انډیا د ډمانو نومونه دا ورته معلوم وي او د کرکټیانو تاریخ ورته ټول بنیادي معلوم وي چې د کوم ځای کې کرکټ یې زده کړی دی او دی په څه کې تکړه دی او کوم ایواډونه یې اخیستي دي او کوم ریکارډونه یې جوړ کړي، دا ټول به ورته معلوم وي. او دغه شان د دنیا په باره کې چې د تپوس وکړي نو دومره خبرې به شروع کړي ته به وایي د خبرو مشین دی، او چې به یې تپوس دي د هغه اسلافو په باره کې وکړي چې هغه د دین مشران دي نو په هغې کې به یې درته پته نه وي. نو چې یو سړی خپل مشر نه پېژني د دین مشر، نو د هغه په نقش قدم به څه روان شي؟ اوس یو سړی تا ته وایي چې زه د صحابه کرامو په نقش قدم ځم او هغه پېژني نه چې صحابه کرام څوک دي، نو څه په نقش قدم به راشي؟ دغسې دروغو دعوه ده چې یو کار پېژنم نه او دعوې کوم چې زه یې کوم، نو دا خو هسې کمزورې خبره ده. ابوهریره رضی الله عنه مشهور صحابي دی. وګوره علم انسان د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسي، د دې علم د لاسه د ابوهریره رضی الله عنه تذکره هغه ژوندی ده او د قیامته پورې به ژوندی. داسې علمي مجلس نه وي، داسې بیان نه وي، داسې خطبه نه وي، داسې کتاب نه وي، داسې بحث مباحثه نه وي چې په هغې کې د ابوهریره رضی الله عنه نوم نه اخیستی کېږي. ابوهریره رضی الله عنه ګوره سمالدار هم نه، ښه غریب صحابي و. موږ څو درسونو کې د غربت قصې هم بیان کړي دي. انتهایی غریب صحابي و، انتهایی غریب، یو خو داسې معمولي غریب، ښه غریب صحابي و. او د دې علم سره یې داسې ناشنا واسطه وه چې هغه غریب انسان د هغه تذکره رب العالمین ژوندی وساتله د علم د لاسه. که ابوهریره رضی الله عنه سره دا علم نه وی او د پیغمبر سره نه وی میلاو شوی او د نبوت دا کمې مسلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو شوي دي دی د پیغمبر نه وی زده کړی او دا نبوي حدیثونه یې نه وی یاد کړی او دی موږ ته نه وی رارسول. ابوهریره چا پېژندو؟ هېچ چا نه پېژندو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه که ابوبکر صدیق ته خو د دین د لاسه دی، عمر بن خطاب که عمر فاروق ته خو د دین د لاسه دی،
عثمان بن عفان چې عثمان غني دی مشهور دی خو دین د لاسه دی او بیا د ابو هریره او د نور صحابه کرام دغه شان که امام ابو حنیفه والی په څلور امامانو کې مشر امام که بیا بس امام مالک والی که امام شافعي که امام احمد بن حنبل که امام بخاري که امام مسلم هر یو دا علم چې لر کړه دین لر کوي څوک یې نه پېژني چې پېژني خو د دین د لاسه یې پېژني د دې دیندارۍ د لاسه یې پېژني دیندارۍ د لاسه به ته یو داسې سړی پېژني چې نه به ورسره ستا نسب د هغه سره یو وي نه به رشته وي نه به بل څه واسطه وي خو د دین د لاسه به ته یو پردی سړی به ستا ملګری شي او د هغه سره به ستا محبت وي د هغه سره به ستا راشه درشه نو دین کې ډېر لوی عزت پروت دی په علم کې ډېر لوی عزت پروت دی چې الله سبحانه وتعالی چاته نصیب کړي د دې انسان تذکره پاتې شي د ژوندی پاتې شي نو ابو هریره رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې دی چې د ټولو نه زیات حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا در نقل کړي او کنیت یې دی ابو هریره مشهور دی په دې باندې او د دې وجه څه ده چې دته دا کنیت ویلی کېږي یا دی مشهور دی په ابو هریره باندې نو امام ترمذي یو روایت راوړی عبدالله ابن رافع نه هغه وایي ما د ابو هریره نه یو پیر تپوس وکړو چې لما کنیت ابا هریره ته ولې لکه ابو هریره دا کنیت په تا باندې ولې ایښودی شوی د دې څه وجه ده نو ابو هریره رضی الله عنه ته دا وجه ذکر کړې ده وي کنت ارعى غنم اهلي ما به د خپل اهل دپاره د خپلو خلکو دپاره بیزې ګډې ساتلي فکانت لي هریرة صغیرة زما سره یې وړه غوندې کې پیشو وه فكنت أضعها بالليل في شجرة د شپې به ما هغه په ونه کې کېنوله فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها د ورځې به ما ځان سره بوتلم چې زه به چېرته تلم ګډې بیزې مې به دا پیشو به ما سره تله فکنوني ابا هریره نو هغوی ما له کنیت کېښودو څه ابا هریره هریره پیشو ته وایي داسې م ویلی کېږي وایي دله دا کنیت چا ایښودی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو هغه داسې مضبوطه خبره نه ده ځکه چې د دې روایت نه داسې واضحه کېږي او ښه واضحه روایت دی چې دا نوم په ده باندې چا ایښودی دی د ده خپلوانو پې ایښودی هغه وایي فکنوني ابا هریره خپلوانو بیا ما ته دا کنیت کېښود مطلب د پیغمبر سره د میلاوېدو نه مخکې دی ابو هریره و د پیغمبر سره د ملاقات نه مخکې دی ابو هریره و نو د دې نه دا مسله واضحه کېږي چې دا خبره مضبوطه ده اگر که دا ویلی کېږي چې دته د ابو هریره کنیت دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایښودی دی والله اعلم خادم په کوم کال اسلام قبول کړی خیبر غزا په موقع باندې د اووم کالو د څویم کالو اووم کال ادرک من الاسلام 4 سنین څلور کاله صرف په اسلام کې تېر کړي یعنی اسلام کې څلور کاله عفوا څلور کاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې تېر کړي په اسلام کې دی و چې د پیغمبر سره څلور کاله تېر کړي بیا وروسته وخت چې تېر کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دا معنی ده په دې څلور کالو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ناشنا علم یې زده کړی تقریبا څلور کاله دي چې کله دی مسلمان شو نو د پیغمبر سره تقریبا څو کاله تېر کړي څلور کال او په دې څلورو کالو کې د ناشنا علم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده کړی ناشنا علم یې زده کړی په صحیح بخاري کې یو روایت دی ابو هریره رضی الله عنه وایي ما یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساه یا رسول الله زه تا نه ډېر حدیثونه اورم خو بیا رانه هېر شي وی ما ته وی چې ابسط رداءک دا خپل صادر خور که وی ما صادر خور کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسونه داسې چونګونه یې ته جوړ کړو هغې ته داسې ور واچول بیا وی راټول که دا صادر وی ما چې راټول کړو فما نسیتو شیئا بعدو د هغې نه بعد بیا ما نه څه شی نه دی هېر شوی د کرامتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو هریره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ورته ووایي چې کله دا لاسونه یې داسې چونګونه یې ته جوړول او د دې دغه ته یې ور واچوي علم راټول که علم ای ابو هریره راټول که علم ای ابو هریره
نو د هغې نه بعد دی وایي چې زما نه بیا څه شی هغه نه دی هېر شوی، هېڅ خبره ما نه ده هېره شوې.